د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. په موقع د مهال مهمو خبرو ته طالبان په لومړي ځل په بېساري ډول د نن سهار راهیسې په هیواد کې 8 ولسوالۍ او د بغلان ولایت صنعتي ښارګوټی نیولی. د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ، د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ، د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ، د فاریاب خواجه سبزپوش ولسوالۍ، د پکتیا میرزکه ولسوالۍ، د نیمروز خاشرود ولسوالۍ، د سمنګان دره یوسف ولسوالۍ او د جوزجان ولایت ینګي ولسوالۍ د نن سهار راهیسې د طالبان لخوا نیول شوي دي. په تخار کې ځایي سرچینې وایي چې د بهارک ولسوالۍ له تېرې 3 ورځو شپو څخه کلابنده وه چې نن د طالبانو لاسته ورغله. دغه سرچینه وایي چې د دې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې 8 کلابند پولیس او پوځیان طالبانو ته تسلیم شوي دي. سرچینه زیاتوي چې طالبان د بهارک د تخار مرکز تعلقان ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي عبدالاحمد البیک BBC ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه د دغه ولایت له خواجه سبزپوش ولسوالۍ د مرکز میمنې پر لور شاتګ کړی ده او د دې ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ودانۍ طالبانو هغه وایي د خواجه سبزپوش امنیه قمندان تېره ورځ طالبانو ته تسلیم شوی. یا ښاغلی البیک زیاتوي چې خواجه سبزپوش تر المار، دولت آباد، قیصار او شیرین تګاب وروسته د فاریاب 15 ولسوالۍ شوه چې طالبان یې نیسي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته ویلي دي چې تېر څه باندې یو میاشت کې 40 ولسوالۍ نیولي چې یوازې تېره اونۍ 18 ولسوالۍ نیولي. نوموړی ادعا کوي چې پخوا له دوی سره 1 ولسوالۍ وي، اوس 100 ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. په ورته وخت کې د جوزجان د ولایتي شورا مرستیال امرالدین دانشجو BBC ته تایید کړي چې د دغه ولایت مردیان ولسوالۍ هم نن سهار وختي د طالبان په لاس شوې ده. هغه وایي چې د دې ولسوالۍ په مرکز او امنیه قمندانۍ کې لسګونه سرتیر ځای پر ځای خو اوس یې برخلیک نه ده معلوم. د جوزجان ولایتي شورا یو غړي حفیظ ندرت BBC ته ویلي چې د مردیان ولسوالۍ نښته کې 7 سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي دي. د نوموړي په وینا مردیان له درزاب او قشتېپې وروسته د جوزجان 3 ولسوالۍ شوه چې طالبان یې نیسي. د ولسوالیو د سقوط په دوام تازه د هیواد په شمال کې د سمنګان ولایتي شورا مشر مرستیال محمد هاشم سروري وایي د دغه ولایت له دره یوسف پایین څخه امنیتي ځواکونو له جګړې پرته د دره یوسف بالا پر لور شاتګ کړی ده. خو د سمنګان پولیس وایي چې د دره یوسف پایین ولسوالۍ په یو محکومه نقطه کې وه چې د جدي امنیتي ګواښونو ته په کتو سره یې شاتګ کړی ده. مرکزي حکومت تر اوسه د طالبان لخوا د دغه ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا طالبانو په بغلان کې د بغلان ولایت صنعتي ښارګوټی تر خپل واک لاندې راوستی ده. په وروستیو کې طالبانو ته ګڼ شمېر پولیس، اردو او کمانډو ځواکونه تسلیم شوي دي. طالبان لخوا یې هرکلی شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوي دي. بس که آمدی برادر ما هستی، با شما هیچ کس مزاحمت نمیکنه، هیچ کس با شما تکلیف نمیده. بیان الحمدلله الحمدلله بیت سالار بیت سالار بیت ها سید شد بس ردیم شد. الله اکبر الله اکبر. بیا برادر با شما هیچ کس صدام، هیچ کس با شما مزاحم بس که آمدی برادر ما هستی، بس که آمدی برادر ما هستی، بس که آمدی برادر ما هستی. آفرین آفرین. بس که آمدی سای همه ما مسلمان هستیم. برو امید. بس که آمدی، بس برادر ما هستی. بیا که آمدی ماشاءالله. بیا سلام پرتو نکو بیار. هیچ کس با شما مزاحمت نمیکنه. انشالله بیگم بروین. جور بخیر، صحت داری، سلامت هستی، جور هستی، بخیر است. بیا پیش بیا برادر. بس بیگم باش، هیچ مزاحمت با شما کسی نمیکنه. سلام علیکم. جور بخیر، گریه نکو. جور بخیر، صحت داری، سلامت هستی، جور است، بخیر است، جور است، بخیر است، صحت داری، سلامت هستی، جور است. جور بخیر، سلامت بخیر، دیگه برابر. جور بخیر، صحت داری، سلامت هستی، جور بخیر. کاکا جان قنداقسی ساخت جان از جور، وقتی از خوش صحت از یخشی. قنداقسی ساخت جان از جور، وقتی از خوش صحت از یخشی. همه با ما برادر شدین. حال دیگه حال با شما هیچ کس انشالله مزاحمت نمیکنه. بیان خوش آمدین برادر. سلام علیکم. جور بخیر، جور بخیر، خیر طبیعت برابر ہے. جور بخیر، جور است، بخیر است، صحت داری، سلامت است، جور بخیر. جور است، بخیر است، صحت داری، سلامت است، جور بخیر. جور برادر قنداقسی ساخت جان جور وقتی خوش. 1 2 3 playing, face playing.